دا ورور محترم وای د یوټیوب چینل نه پیسې غستل د دې څه حکم دی او بیا وای چې ته به دې باندې یو ویډیو یا څه شی خرڅ کی نو طالب دغه پیسې درکې او به کې دا وای چې دې کې کله تصویران هم دغه شی او کله نور ناروا کارونه اصل خبره دا د ورور چې حلال هغه دي چې الله حلال کړی دي او حرام هغه دي چې الله حرام کړی دي کته د دې چینل سره کار کې او تولس اشتهارات ورکه او یا یو څه شی په خرڅه او تعالی د غي اجرت درکې نو دا بالکل صحیح ده ان شاء الله څه ممانعات به کې نه خو قبل طرف ته به تصویران خرڅه او یا په د ګناه شینه خرڅه او یا په دم چورین خرڅه نو د حرام او مزدوري دم حرامه ده نو به دغه سيزونو نزان وساتي او مؤمن بارکه دا حکم دی نبی علیہ السلام وی چې حلال دا بین واضح دي او حرام واضح دي چا چې او د دې په منځ کې څه مشتبه چیزونه دي چې ډېر خلک پاغي نه پويږي نو چا چې د دې نزان وساته فقد استبرأ لعرضه لدينه وعرضه یقینا د خپل عزت او دین وساته دا مشتبه چیزونه دي ورونو د نزان وساتي او دغه چینل کې تو سکار کې په صحیح طریقه او ناروات شي په نه خرڅه او دغه څه دغه په خرڅه صحیح ان شاء الله ستاسو اجرت عمل دې